وعلیکم السلام. طیب مولا په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده د فراه ولایت نه. محترمه دا پوښتنه مو جواب کړې وه، ګروپ تعقیبوه. پوښتنه داسې وله چې مثلا یو سړی ښځو ته په کوټه کې لمونځ ورکوي، یعنې د تراویح په کور کې زنانهو ته ورکوي، نو دغه امامت دوی ته څرنګه ده؟ نو محترمه وروره، که چیرته داسې و چې ټولې نامحرمې ښځې وي بیا مکروه ده، او که چیرته له دې سړي سره داسې یوه ښځه وه چې هغه د دې سړي محرمه وه، یا یې مور وه، یا یې ښځه وله، یا یې مینځه وله، یا یې خور وله، نورې ښځې که پردی هم ولي بیا پروا نه کوي. په بحر الرایق کې لیکي وکذا یکره ان یؤم النساء، چې سړی امامت ورکي ښځو ته فی بیت وليس معهن رجل ولا محرم منه مثل زوجته او امته فان كانت واحده منهن، یعنی سړی چې امامت ورکاو نوري په دې کې یوه ښځه ورسره محرمه وه فلا یکرهو. بحر رایق لیکي وي دا مکروه نه ده. مخکې پرون بله ورځ مې هم درته دا مسئله نشر کړې وروره، تکرار پوښتنې مه کوئ، ما هم مه په تنګوئ، خپل ځانونه هم د نورو مسلمانانو وخت هم مه ضایع کوئ.